أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وإذا رأيت الذين او کله چې ته ووینې هغه کسان یخوضون فی آیاتنا چې دی د ما په آیتونو کې ابس بحثونه کا، یعنی د ما آیتونه مسخره کیوي او ټوکی ټکال کا د ما په آیتونو باندې، موږ په آیتونو باندې مسخره کا، رشخند وي د موږ په هغه باندې په آیتونو باندې. فاعرض عنهم، نو ای رسوله ته د دین مخ وړوه، حتی یعنی د دین لرې شه، د دی سما کنه، حتی یخوض فی حدیث غیره، تغو وخت پورې چې دی غیر د دو بحث نه په بل بحث کې مشغول شي، دا بحث پریږدي بل بحث شروع کو، بل خبر دنیوي خبر چې هغه په د الله سبحانه وتعالی په آیاتونو باندې رشخند، د الله سبحانه وتعالی په دین باندې رشخند او مسخري نه وي، په نورو خبرو کې مصروف شي توغه وخت پورې، بیا ته ورسکه ناستای شي که چیرته دی غیر د دونه چې غیر د رشخند ویلو نه په آیاتونو د الله سبحانه وتعالی باندې غیر د نور خبرې کا دنیوي خبرې کا، بیا ته ورسکه ناستای شي. و اما ينسينك الشيطان، نو که چیرې ته ورسه ناست وی او د تا نه ویر وي، شیطان د تا نه ویر کا او د دی بحث په د قرآن کریم په آیتونو باندې دی، د الله سبحانه وتعالی په آیتونو باندې دی بحث دی او په دو باندې رشخند وي او ټوکی کا، فلا تقعد بعد الذکرى، نو کله چې تا ته در پیاد شي نو بیا مکنه، کله تا ته در پیاد شي، یعنی در پیاد شي چې دی خو د الله سبحانه وتعالی په آیاتونو باندې رشخند وي، نو دلته ستی بیا پس د دونه چې در پیاد شي باید ته ولټې او د دی سه باید کیننې مع القوم الظالمین، د ظالمانو خلکو سه، نو د ظالمانو خلکو سه، نو دا ظالمین خلک دي، د هغه کسان دي چې مشرک دي، د هغه کسان دي چې کافر دي، چې د الله سبحانه وتعالی په آیاتونو باندې رشخند وي. نو د الله سبحانه وتعالی په آیاتونو باندې، د الله سبحانه وتعالی په انبیاو باندې، د الله سبحانه وتعالی په احکامو باندې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو باندې او د الله سبحانه وتعالی په دین باندې، په اسلام باندې رشخند ویل، ټوکی جوړول او فکایی جوړول، دا ټول کفر دی، انسان کفر ته وباسي او موږ ته هم دا حکم دی چې کله د موږ تاسو د داسې خلکو سره ناستو چې هغه په اسلام باندې رشخند وي، په اسلام باندې ټوکی کا، په اسلام باندې فکایانی وی او خواندي، باید موږ ځنه ولټي، دغه مجلس نه باید ولټي، هغه مجلس باید پریږدو، مگر دا چې دی غیر د دونه په بل بحث کې مشغول شي، بل نور خبرې وکړه، په دین پورې خبرې ونه کړه، په دین پورې رشخند ونه وي. نو اوس بعضې مجلسونه په د اوس وخت کې داسې دي چې ورسه کینې یا به په ملا رشخند وي، یا به په عالم رشخند وي، یا به په آیت د قرآن کریم، یا به په الله سبحانه وتعالی رشخند وي، داسې ټوکې جوړې کړي دي چې هغه په الله سبحانه وتعالی رشخند ویل دي او بیا به نور ورته خواندي. الله اکبر. الله سبحانه وتعالی دې موږ تاسو د داسې شیانو نه وساتي چې دا کفر دی او دا انسان کفر ته وباسي او د ډېره غټه ګناه ده. نو د داسې خلکو د مجلس نه باید انسان لرې وګرځي او که چیرې د دی مجلس په دو جوړ وي
چې په د الله سبحانه وتعالی باندې ریشخند وي، په آیتونو باندې ریشخند وي او فکایان وي، ټوکې کا او خاندي، نو دغو د مجلس نه باید سایه لرې شي او کیننی ورسه، مګر دا چې دی په نورو خبرو کې مصروف شي، مګر دا چې دی نورې خبرې وکړه غیر د دونه. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. الله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.